بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښ پښتنه مینه مې درواخلی د پټو لالونو د ادبي خپرونو په لړۍ کې دا ځل ګل خوست ښکلي او سمسور خوست ته راغلي وو، چېرته چې د پښتو ادب مینوال شاعران ادیبان د شعر خوښونکي ملګري ژوند کوي، د هغې څنګ ته راغلي وو. په دغه نوښتونو کې یو بل نوښت زموږ دپاره په خپرونه کې د ځان دپاره ویاړ ګڼم، ستاسې دپاره ویاړ ګڼم. یو داسې ستوری را سره ناست دی، حکیم جان ستوری، چې د افغانستان د کوزې پښتونخوا او رقم نوښتونه ځان سره لري د غږ په اندازه باندې. د جاوید امرخیل، د ټکر صاحب، د ډېرو ملګرو اوازونه، د ډېرو سندرغاړو اوازونه، زنانه‌یي اوازونه، رقم اوازونه را سره شریکوي. تاسې هم را سره خپرونه تر پایه واورئ، زموږ ملتیا وکړئ. حکیم جان لاله ستړی مه شئ. مننه قربان، خوشحاله اوسئ. درنو اورېدونکو زما را هم سلامونه قبول کړئ په دې هیله چې تاسې روغ جوړ خوشحاله صحتمند وئ او تاسې به زموږ همدغه خپرونه اورئ چې همداسې به دلته قرار لرو. او له تاسې هم ډېره مننه کوو چې خوست هم تشریف راوړ. قربان خوشحاله اوسئ، هر کله راشئ. ډېره مننه. راځو په لومړي سر کې د امرخیل صاحب چاره سندره یې ستاسې له خوږې خنجرې اورو. مننه قربان شمه. نو د امرخیل صاحب خو زیاتې سندرې د واقعیت چې ماته زیات خوند راکوي، د هغه چې ستاسې لپاره د خوښې وړ وي، کومه یوه به زه تاسو ته وایم؟ بس چاره یوه وه، زمونږ په سرو زرو منظور دي که د لالي د لاسه خاورې. بس قربان شم. هغه یوه دغه د افغانستان نومیالي غازي امان الله خان ته ویلې ده چې توره وباسالت کې کمر بند توکړه ترملا، توره وباسالت کې کمر بند توکړه ترملا، وغازی امان الله شغازی امان الله وغازی امان الله. بس د کم به وایم ځکه چې بیا نور پاتې نه شي. خپرونې وخت هم کم دی، نو زه وایم چې د ټکر صاحب نو د سردار علي ټکر صاحب هم ښه غږ لري، دی دې تر ډېره ژوندی وي چې هغه څوک یې کړي د انسان سره چې غم ګډ شي نو کلک شي، وی دیوال کړی بې اوبو دی چاله خاوره، وی د خطر رنگین غزل تا حیرانی کم کنئی، یا پا دی خړ خیبر کی څه دی بلا خاورو، ویل چې دی سالو والا میلی دل اورو پا جوز کی گردی دل اورو، سالو والا میلی دل اورو پا جوز کی گردی دل اورو، په جواز کې ګرځېدل اورو. یو بل دی د خوست د سیمې دی صدیق مقبل صاحب چې راشه څنګ په څنګ جلکۍ ویلې ګیله منایې، زه دې پخوانه یشنه یم ته ویلې غمجنه یې، راشه څنګ په څنګ. بل دی چې و یو ځله کته وخندل او په شونډو سرو باندې او کړې وړې خبرې او څه په نخرو باندې. د منګل صاحب چې خدای دې وکړي چې هغه ښه ترنم کړمه چې ته چې ګورې ټوله والې زارې مې شوې ازغو کې سرې مانګولې، ما چې ګورې ټوله والې زارې مې شوې ازغو کې سرې مانګولې، هغه دې یاد که د هر دې ګلې، هغه دې یاد که د هر دې ګلې، چې زه بتلم تا به ژاړلې، زارې دې شوې ازغو کې سرې مانګولې. ما یو څو ملګرو نه مې پوښتنه ستا په اړه وکړله، اخره ته ډېرې ښې خبرې په دې وکړلې وي چې زنانه‌یي اوازونه هم ډېر رقم بسم الله الرحمن الرحیم. د چا خبره دی چې ټولو ښځو په نماینده کوي اوازونه خو زیات دی، خو بس نو هغه بابوجي هغه کې دی چې اوهو بابوجي اخوا شمړه، بابوجي دا کمره د غلې ده، اخوا شمړې دا خو ما ته ورور د لندن نه راوړې،
پولیسا حکومت غل نه یم بابوجي یما ډیره مننه. بل کوم د ریمورچل سریال ته وغه چې ای اګرانه ای بیخي بل ډول خبره ډاکټره غلی شه یو خو مې ته همیش مزغه خرابوي ای اګرانه ای ما څه کړی دي اول زه خو له تا سره مینه لرم ای ډاکټره ته څه کوې ای اګرانه سردار ما خو څه نه دي کړی خو اصلا مینه پرېږدې غلی شه ډاکټره مزغه مې مه خرابوه زه د غرونو ښاماره یم سمه ده او د جنۍ والک چې په موبایل خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شئ. تخته لري بیخي زنګ نه وایې نه ځکه څوک وکنې ډېره جامه مې در کړې وی بل وخت چې مو ته زنګ ونه کې ورشي خدای په مون بلتون استاد چې راشه دیننا چې پرش کړی مې دالان دی ورو ورو باران ډنګ 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 ډار ډنګ هغه د جاوید امیرخیل یوه سندره ده پلار ته ډلی ده چې زلنده څراغه دنیا ډکاله غباره بېله تا به پاتې په پیچو مو یم په باره زه به دې یم سایم ته وهه راسره لاره ماله دعا پرې نږدې چې ورک به شما پلاره ماله دعا پرې نږدې چې ورک به شما پلاره تا د ژوندانه د سپارو تورې راوښودل زه اخیستی شپو تا د رڼا لورې راوښودل تا په شمار د ګوتو د اسمان ستوري راوښودل تا په شمار د ګوتو د اسمان ستوري راوښودل مړ مشي بیماره زما مړ مشي بیماره مړ مشي بیماره زما مړ مشي بیماره ماله دعا پرې نږدې چې ورک به شما پلاره ماله دعا پرې نږدې چې ورک به شما پلاره. ډیره مننه. ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې دې راته وخت راکو خپل هنر دې را سره شریک نو ډیره مننه. نو قربان شمه تاسې نه هم ډیره مننه چې خوست هم تشریف راوړ لوی کونړ څخه راغلی یاستئ نو انشاءالله بیا به موږ حاضرېږو لا خوازونه ډیر پاتې دي انشاءالله ټول به لیدونکو ته په یو ور نه وړاندې کوو انشاءالله به بیا به هم راځئ بیا به هم راځئ قربان شم خوشحاله اوسئ چې خوست هم تشریف راوړ. ډیره مننه. ژوندي اوسئ. درنو ملګرو دغه حکیم جان ستوري د هنرونو ډک حکیم جان ستوري سره نور هنرونه هم شته خو هغه به په بله خپرونه کې انشاءالله بل ځل چې خوست ته راغلو ستاسې درانه حضور ته به وړاندې کوو. دغه لنډه شانتې خپرونه که مو خوښه شوي د ملګرو سره یې شیر کوئ نو موږ ته راکوئ اجازت تر بلې خپرونې چې د یو ښه شاعر د یو ښه ملګري د یو ښه نوښتګر خواته ځو تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شېبې د الله په امان. ډېر